نظم دی تاسو ټولو ته به ګران شم. دا بدن چې مې ټول پټ شي په کفن کې، چې ما کله په دې خاورو کې دفن کې، هر سړی به په دې یوه موضوع غږیږي، په صفت به مې دا خلک نه مړیږي، تصویران به مې خواره شي لر او بر کې، محترم به شم د هر چا په نظر کې. تصویران به مې خواره شي لر او بر کې، محترم به شم د هر چا په نظر کې. دا غلط سړی به یاره ښه ثابت شي، د یو چا نظر به ما پسې ټول تت شي. اوس چې ګرځم سوی لوی زه یوازې، بیا به نه یم داسې ستړی زه یوازې. دا چې نن زما دردونو پورې خاندي، دغه خلک به په ما پسې بیا جاړي. دا چې نن زما دردونو پورې خاندي، دغه خلک به په ما پسې بیا جاړي. په مزار به مې د ګڼو خلکو شور وي، زما ذکر به یارانو کور په کور وي. څوک چې نه راتله په ژوند زمونږ ځای ته، ډېر ښاغلي به مې راشي مقبرې ته. لیونی به دې په اوږد خوب وده شي، په مړ لاش به یې د دې خلکو لانجه شي. واکدارانو له به جوړی وبانه شي، خپل سیاست له به زما په مرګ غږیږي، پیغامونه به یې ورځ په ورځ خورېږي. واکدارانو له به جوړی وبانه شي، خپل سیاست له به زما په مرګ غږیږي، پیغامونه به یې ورځ په ورځ خورېږي. په ګلونو کې به پټ زما کفن شي، حد نه زیات به هر سړی په ما مین شي. په ژوندونو کې مې شوی ډېر غیبت دی، دا په موږ پښتنو کې لوی افت دی. زه دیان به نازولی شم هر چاته، مرګ نه پس به ډېر ښاغلی شم هر چاته. مرګ نه پس به ډېر ښاغلی شم هر چاته. نظم دی ستا د مرګ نه پس، چې بدن دې ټول راپټ شي سپین کفن کې، چې بدن دې ټول راپټ شي سپین کفن کې، چې د کله په دې خاورو کې دفن کې هر سړی به نه، چې بدن دې ټول راپټ شي سپین کفن کې، چې د کله تورو خاورو کې دفن کې هر سړی به وایي چې زه د ادیرې نه، خپل پردي به دې روان شي مقبرې نه. څو ساعتونه به د خلکو دغه شور وي، یو څو ورځې به دا ګڼه ستا په کور وي، ستا بچي او کورودانه خواږه خلک. یو څو ورځې پس به دغه خفه خلک، نوم نشان به تلالي ستا هېرېږي، په پردي واده کوژدن کې به ګډېږي. د هر څه نه چې و تا ته خواږه یاره، نه دې ورځ او نه دې شپې ته کاته یاره. هېره کړې چې تا یوه سجده وه، ورځ لا څه شي شوګیره دې هره شپه وه. ختمه کړې چې تا سا په مزدورۍ وه، جمع کړې چې تا یوه روپۍ وه. په مثال به لکه واورې ولې کېږي، په نشو و تماشو کې به ختمېږي. ستا بچي به د یو بل سره خندېږي، سپین بدن به دې په خاورو خاورې کېږي. په دنیا کې به ستا دا غټه ګناه وي، ستا بچي به د یو بل سره لګیا وي. چې څه ګټه موږ له کړې زموږ پلار ده، ختمه شوې کله دا ځواني په کار ده. تا پسې به نه خیرات او نه سجده وي، ستا سزا به ستا یوه پیسه وي. د خپل ژوند او د کردار نه به ګیلې کړي، په عذاب دوزخ کې به نارې کړي. په بچو مې علم کړی د قرآن وې، د بدن نه به مې ولې تاو ماران وې. حقیقت خبرې مه کوه دیانه، په چا خې نه لګي کښېنه مسلمانه.